ویل کېږي چې د ادریس علیه السلام په وخت کې انسانانو په 72 ژبو باندې خبرې کولې. د په وخت کې انسانان ډیر زیات شول او د ځمکې په هر طرف کې خپاره شول. ادریس علیه السلام د انسانانو په منځ کې ځمکه د اول ځل د پاره په 4 برخو باندې وویشله او د هرې برخې د پاره یو مسلمان حکمران او بادشاه وټاک. ادریس علیه السلام ته الله تعالی ډیر زیات علم ورکړی او د به خپل علم نورو انسانانو ته ورساوه. ادریس ته ځکه ادریس ویل کېږي چې درس او تدریس به کوو. یو ورځ په ادریس علیه السلام باندې وحی نازلیږي. الله تعالی ورته فرمایي ای ادریسه زه هر ورځ ستا دپاره د ځمکې په سر د هر اوسیدونکي انسان د عمل مطابق عمل لیکم. یعنی څومره عملونه چې نور انسانان کوي د هغو مطابق اجر او ثواب تا ته هم درکوم. د دې په اورېدلو سره ادریس علیه السلام ډیر زیات خوشحالیږي. د یادونې وړ ده چې ملائکه به د پیغمبرانو علیهم السلام سره د انسان په شکل کې ملاقاتونه کول. یو ورځ یو ملک د ادریس علیه السلام خواته راځي. ادریس علیه السلام ورته وایي الله تعالی ما ته فرمایلی دي چې زه هره ورځ ستا دپاره د ټولو انسانانو د عمل مطابق عمل لیکم. نو آیا ته کولی شې چې ما د ځان سره اسمانونو ته بوزې تر څو زه د خپل رب سره په دې هکله خبرې وکړم چې هغه زما عمر اوږد او عمل می ډیر شي؟ هغه ملک د الله تعالی نه اجازه اخلي. الله تعالی ورته اجازه ورکوي. هغه ملک ادریس علیه السلام د خپل ځان سره اخلي او اسمانونو ته خیژوي. کله چې 4م اسمان ته رسیږي نو د ملک الموت سره ملاقات کیږي. ملک الموت د دې بل ملک نه پوښتنه کوي چیرته ځې؟ هغه ورته په جواب کې وایي دغه نیک بنده د الله تعالی طرف ته ورلمه تر څو شفاعت وکړم چې عمر یې اوږد شي. ملک الموت ورته وایي الله تعالی ما ته امر کړی چې د ادریس روح په 4م اسمان کې واخله. همدا و چې ملک الموت د ادریس علیه السلام روح په 4م اسمان کې اخلي. همدا د الله تعالی د دې آیت یو تفسیر دی چې فرمایلی دي بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ورفعناه مکانا علیا، او هغه مونږ اوچت مقام ته وخیژو یعنی اسمانونو ته. او رسول الله علیه السلام چې کله د معراج په شپه اسمانونو ته تشریف یوړ نو د هغه ملاقات د ادریس علیه السلام سره په 4م اسمان کې شوی و. والله اعلم.